سلامونه. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د 2 ورځې راهیسې په فرانسه کې او بیا په خاصه توګه په پاریس کې ډیر زیات تظاهرات دي. زه غواړم په دغه حالاتو باندې یو دوه خبرې تاسو سره وکم. څورونو دلته کمنټونه کړي وو او دوی په خپلو کمنټونو کې د خپلو رندیوګانو د انټرویو په اړه باندې تشویش کاوه. دغه ملګرو ته ویل غواړم چې دغه تظاهرات دغه حالات ستاسو انټرویو لپاره ستاسو د مهمو رندیوګانو لپاره کوم مشکل نه جوړي، ولې دغه خبره تاسو یاد ولرئ چې هر کله تاسو خپل انټرویو ته ځئ په دې ورځو کې یا کوم مهم رندیو ته ځئ نو تاسو کوشش وکړئ د خپل کور نه لږ په وخت وځئ ترڅو ترانسپورت تاسو ته کوم مشکل جوړ نه کړي او تاسو خپل انټرویو لپاره یا مهم رندیو لپاره نا وخت ونه رسیږئ. بل مهمه خبره دا ده چې تاسو کوشش وکړئ د دغه تظاهراتو نه ځان لري وساتئ، بې ځایه ویډیوګانې مو جوړوئ، بې ځایه په سوشل میډیا باندې پوسټونه مه کوئ، عکسونه مه اخلئ. بل هغه ځایونو نه ځان لري وساتئ کوم ځای کې تظاهرات روان دي او کوم خلک چې دغه تظاهرات کوي د هغو نه ځان لري وساتئ. کوشش وکړئ چې په کورونو کې پاتې شئ، دغه ستاسو لپاره بهتره خبره ده. مننه.